ملګرو آیا تاسو د دې نه خبر یې چې سچن ټنډولکر د پاکستان دپاره هم کرکټ کړی دی او آیا تاسو چېرته دا سوچ کړی دی چې موږ ټایلټ ته تلو دپاره خپله د ټولو نه دا وړه ګوته ولې ښیو او آیا تاسو ته دا پته شته چې یو داسې ملک هم دی په کوم کې چې د پرنجي یا د ټوخي کولو نه تاسو سیده جیل ته بوځي او نور خو لا پرېږده د دې بوډۍ 115 کاله د زندګۍ راز په ورځ کې 30 سیګرټ څکل دي او اخر په جاز کې هرن ولې وي د داسې څه امیزنګ فیکټس په باره کې به موږ نن تاسو ته وایو نو ویډیو د اخره پورې خامخا وګورئ خو د ویډیو شروع کولو نه مینه یو وړوکی غونته ریکویسټ کوم که تاسو تر اوسه پورې دا چینل نوی سبسکرایب کړئ نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان هم پرس کړئ د دې دپاره چې تاسو ته بیا زموږ ویډیو میلاویږي د ټولو نه لاول نمبر 10 د انسان باډي ډیره فلیکسیبل منلی کیږي خو داسې څه ډیر کارونه یا شیزونه دي د کم کول چې د انسان د بس خبره نه وي لکه څنګه چې تاسو خپل البو یعنی سنګل په خپله ژبه باندې نشئ ټچ کولی تاسو وس ټرای وکئ او ویې ګورئ لږ په خپله ژبه باندې د خپل البو د ټچ کولو ټرای وکئ نمبر 9 ملګرو تاسو به ډیرې پیرې دا اورېدلی وي چې سګرټ د صحت لپاره نقصانده وي خو په دې تصویر کې چې دا کومه اولډ لیډي تاسو یې نه د دې عمر 115 کاله دی تاسو که خبر شوئ نو حیران به پاتې شئ چې دا په ورځ کې تقریبا 30 سیګرټ څکي د دې ښځې نوم باټولي لامیچن دی باټولي د 19 کالو په عمر کې سموکینګ شروع کړی و او د دې نه علاوه باټولي نوري نشي هم کوي د ټولو نه زیاته حیرانتیا والا خبره خو دا ده چې باټولي دا مني چې د هغې د اوږدې زندګۍ راز سیګرټ څکل دي باټولي په خپل یو انټرویو کې تر دې پورې ویلي و چې کوم ډاکټرانو هغې له د سیګرټ پرېښودو مشوره ورکړې وه په هغې کې اوس هم یو ژوندی نه دی پاتې خو هغه اوس هم ژوندی ده نمبر 8 په کار کې دننه د هارن لګولو لاجیک خو په سمجھ کې راځي ولې چې په روډ باندې نور ګاډي او انسانان هم چلیږي خو آیا تاسو چېرته دا سوچ کړی دی چې اخر په ایروپلین کې د هارن لګولو شاته لاجیک څه دی په اصل کې ملګرو په جهاز کې هارن د ګراوند سټاف سره د خبرو کولو دپاره لګولی شوی دا هارن ډیر زیات های ټن او انټنسټي والی د کوم وخت چې د جهاز د انجن نه هم ډیر تیز وي د دې هارن په مدد سره هر قسمه ایمرجنسي انډیکیټ کیږي او د دې هارن په مدد سره د پارکینګ او د آیل کار هم کیږي نمبر 7 ملګرو تاسو به د غټو نه غټ بل لیدلی وي خو آیا تاسو په دې دنیا کې د ټول نه د غټ ښکرو والا بل نوم اورېدلی دی په دې دنیا کې د ټول نه د غټو ښکرو والا بل نوم لرچ دی دا لرچ بل اصل کې په افریقا کې و خو دا اوس په امریکا کې مونده کیږي د دې بل ښکرې تقریبا 37 انچز غټې او 40 انچز پینډ دي د دې خاصیت د وجې نه د دې بل نوم په ګنیس بک اف ورلډ ریکارډ کې د ټول نه د پینډا ښکرو والا ځناور په کټګوري کې لیکلی شوی دی د دې نه علاوه دا بل په خپله یو سلیبریټي ده روزانه په زرګاو خلک د دې د لیدو دپاره راځي نمبر 6 د پیشوګانې سترګې چمک کوي دا خو به تاسو ته پته وي خو آیا تاسو ته دا پته شته چې د کیټ یورین هم په الټرا وایلټ لایټ کې دننه شاین کوي او کله ملګرو په اصل کې د کیټ په یورین کې فاسفورس نومي ایلیمنټ یي د کوم دوجې نه چې د کیټ یورین په یو وی لایټ کې ګلو کوي دا افیکټ عجیبه دی خو نالیجبل هم دی نمبر 5 ملګرو تاسو چېرته د داسې ځای په باره کې اورېدلي دي په کوم کې چې د ټوخي د ډرقي او د پرنجي د وجې نه تاسو په جیل کې اچئ په اصل کې ملګرو د اوماو په هر یو چرچ کې دننه د ټوخي او د پرنجي کولو نه تاسو یا ستاسو پیرنټ جیل ته بوځي داسې ځکه کیږي ولې چې په چرچ کې ټوخي او پرنجی کول ډسریسپیکټفل منلی کیږي نمبر 4 ملګرو آیا تاسو د دې نه خبر یې چې یو انسان په خپلې ټوله زندګۍ کې د وده کېدو پوخ څومره کیړې مکوړې خوري په اصل کې ملګرو د یو ریسرچ په مطابق یو انسان په خپلې ټوله زندګۍ کې د وده کېدو پوخ تقریبا 9 قسمه کیړې مکوړې خوري او هغه ته د دې خبرې اړو احساس نه کیږي آیا د دې خبرې پته تاسو ته لاول وه نمبر 3 په کیبورډ باندې لیټرز په سیستماتیک طریقه باندې ارنج شوي دي د دې لپاره که تاسو هر شی ټایپ کوئ نو تاسو په خپل دواړه لاس یوز کوئ خو آیا تاسو د دې نه خبر یئ سټیوارډنس واحد یو داسې لفظ دی کوم چې تاسو صرف په خپل ګس لاس باندې لیکلی شئ نمبر 2 ملګرو سچن ټنډولکر د انډین کرکټ ټیم بګوان منلی کیږي خو آیا تاسو ته دا پته شته چې سچن ټنډولکر د انډیا نه علاوه د پاکستان دپاره هم کرکټ کړی دی او کنه دا بالکل رښتیا دي په اصل کې ملګرو په 1987 کې یو ایگزیبیشن میچ شوی و په کوم کې چې سچن د پاکستان د ټیم دپاره یو سبسټیټیوټ فیلډر پوزیشن اخیستی و او په دغه دوران کې هغه د کپیل دیو شاټ هم کیچ کړی و او هغه یې آوټ کړی و دا انسیډنټ ټنډولکر په خپل آټو بایوګرافي کې ویلي ده نمبر 1 په ساين لینګویج کې یوز کېدو والا د هر ساين څه نه مطلب وي خو آیا تاسو چېرته دا سوچ کړی دی چې موږ ټایلټ ته تلو دپاره خپل پینکي فینګر یعنې د ټولو نه وړه ګوته ولې ښایو په اصل کې ملګرو د لاس د هر یوې ګوتې خپل یو مطلب وي د کوم مطابق چې د لاس د ټولو نه وړه ګوته اوبو طرف ته اشاره کوي او هم دا وجه ده چې ټایلټ ته تلو دپاره موږ خپل پینکي فینګر ښایو ملګرو که ویډیو ستاسو خوښ شوي نو ویډیو خامخا لایک کړئ د خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نورو انټرسټینګ ویډیوګانو کتلو دپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ جزاک الله